السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. زه نن د یو بل نوي ویډیو سره حاضر یم چې مونږه بک کور کورس شروع کړو چې په هغې کې مونږه تقریبا 2 ویډیو اپلوډ کړی او دا درېیمه ویډیو ده چې په دې کې مونږه د ګتې والا نه او د کارډ والا چې کوم کتاب کوري هغه کارډ والا کور مونږ څنګه جوړو. په تېره ویډیو کې مونږ د جلد والا هغه کړی وه چې جلد هغې ته ویل کېږي چې هغه کلکه ګتۍ، نو د کلکې ګتۍ کور مونږ جوړ کړو. په دې کې اوس مونږه د کارډ کور جوړو چې کارډ دپاره کم کور کم دغه اخیستل کېږي، څه ورته وایي سایز. هغې دپاره مونږه داسې چل کوو چې اول خو به سایز اخلو. سایز به تاسو ته یاد وي، دلته به راشي سایز به ورکړي، اول به انچ وغیره دې ټول ته وګورې. هغې نه پس به زه دا مثلا ما هلته کې 12 شو او دا را سره 8 شو یا څومره شو، نو هغه به تاسو د خپل کتاب سایز ته بیا ګورئ. ټیک شو، نو سایز خو وشو. اوس به د سایز نه پس زه څه کومه، سایز نه پس به زه داسې کوم چې دلته به یو ریکټینګل راوالم. ریکټینګل چې مې راواغست نو د ټولو نه اول به بیا دې کې دا ځای خو پکې نشته دی که نه، دا ځای خو مونږ څخه خالي پاتې کېږي. یا مثلا دا به صرف 3 فاینټ اخلي یا به 4 فاینټ اخلي. دا به زه مثلا بلکل دې ځای کې 0 به ولګوم او ډاټ به ولګوم، بیا به دا زه 3 فاینټ والم. 3 فاینټ هم به زیات وي ځکه چې سټیپلر دومره زیات ځای نه نیسي. یا بلکل زه دې کې 2 فاینټه والم، نو 2 فاینټ را سره دغه ځای پاتې شو، دغه ځای شو. یا تاسو به خپلو صفحو ته ګورئ چې صفحې د 50 نه زیات وي، نو هغو نه حساب به بیا کوئ چې 50 نه کم وي نو بیا به 3 کې اوسېږئ. ټیک شو، اوس دغه ځای ما سره شو، دا ځای کور ته وګورئ. د دې ځای ناب خو به اخلی، ټیک شو، د دې ځای ناب خو ښه برابر اخلی که نه. مثلا دا چې څومره و دا 1/2 انچ شو که نه، نو 1/2 انچ به لیکئ چې هر څومره دې ځای خو صحیح دی که نه. زما وختي نوراني قاعدې والا هغه ټیټل د څو شو. نو دلته اوس دا داسې شو ما سره، نو دې کې به زه صرف دې ځای کې یو دغه اخلم، دې ځای کې به زه دغه ځای خالي وغیره ورسره نه پرېږدم که نه. صرف د کټینګ دپاره به احتیاطاً لږ شانې ځای پرېږدو، نور به زه ډیزاینینګ بلکل فټ په فټ جوړم، همدا به وي او نور به ورسره اخوا دغه رنګ دا ځای او دا ځای او دغه ځای دا ځای به څه نه کوو. دا چې مونږ کوو دا خالي ځای هم پرېښودو، دغه ځای دا مونږ صرف د شریشو د وجې پرېښودو چې کوم شریش کې دننه بیا په جلدبندۍ کې دننه پاتې کېږي د هغې دپاره. او حالان کې دغه ځای چې کوم دی دا نو دا خو په کارډ کې نه وي، نو کارډ کې به دا مونږ نه پرېږدو. بلکل ساده به زه دې ځای ډیزاینینګ د سایز او د دې ځای سایز بس که لږ شانې ځای تاسو داسې پرېږدئ نو هغه به هم ښه وي، ځکه چې بیا کټینګ کې ترېنه بس پاتې به شي. دغه رنګ لږ شانې ځای به ترېنه بیا تاسو بس پرېږدوئ. که دې طریقې سره اخلئ خو دغه ځای کې به تاسو انچ وغیره برابروئ، د کاونټر سره چې اخلئ نو هغه بیا ډېر ښه وي. ټیک شو، د دې سره ترېنه اخلئ، که هر طریقې سره اخلئ هلې که نه. خو دا مونږ سره دغه شو. که زمونږ چینل چا اوسه پر نوی سبسکرایب کړی نو زمونږ چینل هم سبسکرایب کړئ او د نور روانو ویډیو لپاره بیل آیکن بټن دباو کړئ چې تاسو ته هر وخت زمونږ نوي ویډیو د ټول نه مخکې در رسېږي. او ویډیو شیر کړئ لازم نور ملګرو سره چې فایده ترېنه واخلي.